ته د اقتصاد له برخې تازه او مهم خبر راورسید. له ایرانه د سوداګریزو توکو بار 3 اورګاډي هرات ته رسېدلې. د اسلامي امارت د ټولګټو وزارت وایي چې د خواف هرات اوسپنې پټلۍ له لارې په 3 اورګاډو کې 53 واګونونه سوداګریز توکي هېواد ته رسېدلي دي. د دغه وزارت ویان اشرف حق شناس وایي پنجشنبه د مرغومي پر 22مه زیاته کړې چې په دې بارونو کې ساختماني مواد شامل دي چې د هرات روزناک تمځای ته وارد شوي. د اسلامي امارت په وینا د دې توکو ټول وزن 3340 مټریک ټنه دی. طالبانو ویلي چې د خواف یعنې هرات اوسپنې پټلۍ له لارې د بر وړلو حجم د دغې لارې د څلورمې قطعې د لومړۍ برخې د بیا رغونې پروژې د 80 سلنه کار د بشپړېدو له امله ډېر شوی دی. د دغې ډلې ادعا کړې چې د دې لارې په بشپړېدو سره به د ترانزیت په برخه کې اړینې اسانتیاوې برابرې او د اورګاډي ترانسپورټ لګښتونه به کم شي. د یادونې ده چې د طالبانو د روان لمریز کال د وري په میاشت کې د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې د جوړېدو لپاره له یو روسي شرکت سره تړون لاسلیک کړی و. د غوږ نیونې او توجه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې او ښه وختونه ولرئ.